اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو په تیر درس کې د MS Word پروګرام فایل مینو ویل نو موږ تاسو هوم ټیب وایو. راځم خپل ورډ پروګرام خلاصوم. یو کو خو تاسو ډیر کوي چې کله هم د کوم درس موږ ورکوو تاسو دغه نوٹ واخلئ، ځکه چې په راتلونکي وخت کې تاسو بیا نه هېرېږي. هغه کتابچه چې وګورئ هم تاسو ډېر زر درته یادېږي. کوم کې بلینک ډاکومنټ اخلم، نو راځم له خیر سره هوم ټیب ده. هوم ټیب مو تاسو مینوګان شیان ټول باندې پوس دغه ته مینو بار وایي، دغه ته ټولو ته ریبن وایي. په دغه ریبن کې هر یو ځان ته کلاس دي. نن دا زموږ تاسو اول چې ده کلیپبورډ کلاس کې دغه دغه آپشن شیان به موږ تاسو تکرار کړو. اول دا کټ دا کاپي ده، دې کې فارمیټ پرنټر ده او پیسټ سپیشل ده. نو راځم لیکمه کیوټ کټ بام ایپل بنانا داسې نور. نو راځم د اول راځو کاپي ده. کاپي څه دنده پر مخ وړي؟ کاپي چې دغه یو فایل چې تاسو کولی شئ کوم لاس پنځله هر څومره وغواړئ هغومره ځایونو کې تاسو دغه پیسټ کولی شئ. په نورو ځایونو کې یو متن وي، یو عنوان وي، ستاسو په کار وي، تاسو دغه هغه ځای ته کاپي کولی شئ. مثلا زه دغه کاپي کومه کیوټ، دا ورته یم دغلته راولم بنانا لاندې نه. ګوره یو ځای راغی. دا رقم تاسو بل ځای کې لاندې مثال نور هم موږ دغه کاپي کولی شو. انټر کیوټ چې هر رقم دغه فایل کې تاسو دغه کاپي کولی شئ. بل ډاکومنټ فایل ته هم تاسو دغه کاپي کولی شئ. کټ څه دنده لري؟ کټ چې دا دغه کټ کوي، یعنې موف کوي له یو ځای څخه بل ځای څخه. نو دغه سلیکټ کومه. شارټ کټ کې چې ده کنټرول ایکس ده، د کټ ده. لیکم کټ. ګوره کیوټ د چا هغې ته لاړو، هم دغلته ماته پیسټ کړه، دلته راغی. دا چې له یو ځای څخه بل ځای ته موف کوي. بل چې دا فارمیټ پرنټر څه دنده پر مخ وړي؟ فارمیټ پرنټر پاکما رینډ لیکټ سره بالکل کلوز. دغه ته زه یو فارمیټ ورکوم چې تاسو خو پې پوه شئ. رنګ یې سور کومه، تیمز کې سیل ټکس دا مې ورکړو. دا چې شی کومه بولډ کومه او انډرلاین کومه. هم دغه سایز هم ډېرومه. دا رقم دغه د دې لیکلو شکل چې دا هم تغییر ورکوم. اوس غواړم دغه ګوره دومره ما کار پې وکړه که نه، دغه ډیزاین ما خوښ دی. موږ ډېر تکلیف پې تېر کړ. مثال دغه پورې چې دا څو رقم دا ډیزاین موږ جوړ کړو دغه کې اخر یو فارمیټ یې موږ خوښ شو. خو دا فارمیټ چې موږ بل وخت بل ځای کې موږ په کار وي، دا اوس موږ تاسو بیا چې دغه ما کوم زموږ تاسو وخت ډېر ضایع کېږي چې آیا موږ کوم فارمیټ یې ته ورکړی، کوم ډیزاین کوم شکل هم دا کوم اپشن یې پکې کلیک کړی وي. نو دې څخه زه چې کومه دغه یو فارمیټ هر ځای چې تاسو سلیکټ کوئ دا سلیکټ کړمه. دا به سو فارمیټ پرنټر یې ما کلیک کړو. مثال غواړم دغه ډیزاین دغه لیکل هر څه دغلته راسي، دغه ته هم دا دې ورکړي. ګوره هماغه ډیزاین واخیسته. په دې باندې موږ بیا ډبل کلیک کړو. ډبل کلیک چې پې کړئ بیا تاسو کولی شئ یو وخت څخه بیا وخت کې ډېر ځایونه تاسو دغه رنګ ورکوي. دا ګوره تاسو ګوره برش ګوره لیکل دې خوا کوم دغه ګوره برش چې ده د پرنټر غوندې ګوره را ورکېږي. لیکل ته چې راسي ګوره دا کېږي. ورته هم دغه ریډینګ نه او دغه شیان ته دې مثال فارمیټ ورکړي. دا و فارمیټ. دې فارمیټ کې بیا ته ځم ډبل کلیک پې کوم چې دغه نښه یې ورکه سي. اوس راځم پیسټ سپیشل ته. دغه لیکل زه غواړم کاپي کړم بل ځای ته وړم. کنټرول سی دی په دې ځای هم کولی شئ. خو شارټکټ یې دغه ده. راځم همدغه یو لیکل چې دي زما نورو ځایونو کې په کار دي، یا دغه ځای کې ورته نه یم ورته یم دغلته یې مته کړه. اول چې لیکي keep source formatting
مونږ چې دا ډیزاین شون کاپی شوی دا لیکل هم لیکل هم اعلان دی ماته ما هغه ډیزاین ماته کاپی کا بیا دې کې چې بل دا دی ګو تاسو ور خخ کاری دا مرج چې کوي چې ته لیکل سوی وي دا د نه مخکې کوم ډیزاین ورکړل سوی لیکل دا هغه ډیزاین په لیکل په شکل باندې هغه سره مرج کوي د هغې په شکل راولي خو نه یوازې بولډ کلر یې پرېږدي ګوره زه کلیک کوم د دې وګوره د دې ګوره د هغه چې و ټایمز نیو رومن ده د دې وګوره چې سو چینج سو د دې وګوره د دې او د دې ګوره فارمیټ هر څه یو شی شو ښکارېدل دا لیکل ګوره بل د دې کې keep text only څه معنا همدغه لیکل چې دي د دې ماته د بیخي ډیزاین مو ورکړه ساده لیکل ماته راوله کنټرول سی کاپي هېڅ پکې هغه مه راوله صرف ساده ماته لیکل پکې راوله text only ګوره همدغه لیکلو موږ ته په ساده ډیزاین کې راوستله اوس راځو په سپیشل ته په سپیشل درې دا ټول چې کو دا ټول آل دا ډیلیټ نه پات کما په سپیشل کې زه اول څه کوم چې دا په سپیشل موږ چې دا پاره په سپیشل موږ دا دی یو بل پروګرام څخه یا ایکسل څخه موږ ډیټا ترانسفر کوو د دې طریقه په ورډ پروګرام کې یا کوم نو ډاکومنټ وي هغه ډیټا پاس کوو راوړي بل ډاکومنټ ته یو ډاکومنټ څخه بل ډاکومنټ ته موږ استعمال کوو کنټرول سی دا کاپی کوم دراسم درازم پیس سپیشل کې ګوره دا مایکروسافټ ایکسل ورکشیٹ ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट पर शक्ल में आता वाला लिखले फॉर्मेट हम हमारा कम दे कचर तम दे वर्ड डॉक्यूमेंट में मिसाल दा हम कॉपी को बेले एक्सेल पे जब शेयर की इन द वर्ड लिखल की हम उस एक्सेल प्रोग्राम से खरा वक्त से मेरे दे मत एक्सेल लिखल दैट्स इंटर कोमा दचे कला इंटर को नमा दे एक्सेल लगा टेबल फॉर्मेट चला हाटो दिल तम करावली पैदा हम बतासो देखिए دا ګوره لکه تقریبا تصویر په شکل کې لکه چې دا زه غواړم دغه کې تغییرات راولم ډبل کلیک کوم دی باندې په کنه کمپیوټر ولې سلو کار کوي ها زه ورته باندې قیمت سل نه 200 نه سل ده دا بل 50 ده ګوره کله چې دغه ګور باټو دا تاسو ښکاري کدي څخه د باندې څخه کلیک کوو دا چېږي اډجسټینګ سره سل ده هغه زه ګوره راغی بیا راځم د بیک سپیس دا ډیلیټ وم بیا راځم په سپیشل ته د کاپي هم وته ده دا بیا چې کوم کاپي کوم کنټرول سی تم چې کله کاپي کو بیا راځو په سپیشل ته فارمیټ ټیکسټ دا هغه فارمیټ چې ما دلته ما راوله ګوره دا چې یعنی دغه ایمیج و د ایکسل فایل چې ده هن یعنی ما هغه فایل غوندې ده دې کې تاسو هر وخت انټري کولی شئ مثلا دا زه ورته وایم دا ورته دا 300 ګوره یعنی ما ایکسل پروګرام غوندې کار کوي دا کالم هم پکې غټه وړوکی کولی شئ او د دې یو حواله دا ده چې تاسو دغه ته چې د کلیک کې داسې هر خواته د پیج په هر ځای کې تاسو دغه درولی شئ کله د نو لیکلي دا ښکته پورته هم کولی شئ که نه ورته مثل دغه فارمیټ دی همدغه یې زه غواړم پکې نوي لیکل پکې وکړم نوي ګوس کلیک کوئ دلته له دغه ستاسو ښه د دې خط سټایل شیانې هم بدلولی شئ رنګ هم ورکولی شئ غټو وړوکې هم کولی شئ او ډیلیټ کولی هم شي او کمیټ هم د ده څخه ورکولی شو ګوره دلته چې ودرېږئ دا آپشن راځي زه ورته یم نه
دا ماته پاک کا ګوره ډي په کیبورډ کې به تاسو ډي به کلیک کړئ نو دا څه کېږي مکمل پاک کېږي. مثال لیکم ABC کمپانۍ تاسو هر شی لیکئ تاسو هغه ولیکئ نوم ورکئ آیټم ورکئ هر شی ورکولی شئ. دا هم ستاسو په داسې نو تاسو به خپله انټري پکې وکړئ چې تاسو وخت ضایع نه شي. items running price زه چې لیکم water وبخی دا لیکم یو لیکم مثلث. تاسو خپل ډیزاین تاسو د کې شي کولای شئ تغیرات پکې راوستلی شئ. زه بېرته کوم د ولاړ بسم ډي ډیلیټ کړه چې لیکم مکمل کالمونه ماته ډیلیټ کړه. بیا راځم په سپیشل دا انفارمیټ ټیکسټ. دا کوم فارمیټ چې موږ ورکړی دا رنګ هم ورکړی دا غټ وړوکی کړی خاطر ټیبل هم ورکړی دا ټول ټیبل شان دی خوا کوي یاسې ماته هغه ټیکسټ یې راوړل ما وایي زما ټیکسټ پکار ده دا ګوره وایي موږ ټیکسټ را فارمیټ ټیبل هر څه ګوره شی کړل لرې کړل ساده لیکلي موږ ته راوستل. دا بیا ډیلیټ وم بیا ځم په سپیشل دا چې کوي دا چې کوي دا تقریبا دغه دواړه تقریبا یو رقم ده دنده په نوم کړي. دا ورته د تصویر په شکل ماته راوله ټوله تصویر په شکل موږ ته راوسته چې دې موږ کلیک کړو دلته ګوره پکچر فارمیټ موږ ته راځي. هغه تصویرونه شیان که دا وروسته درسونه یې زموږ تاسو موږ په راتلونکي درسونو کې وایو چې د تصویر په رقم باندې موږ تاسو دې هر رقم که وغواړو تغیرات پکې راوستلی شو چې دا بیا راتلونکي ګوره بیکګراونډ موږ د هر رقم د تغیرات چې تصویر کې موږ تاسو راولو هغه دلته راوستلی شو. لکه خطونه وي مثلا دا خطو څخه مخکې وروسته هر که هر خوا کوم اړخ ته بیایو وولی شو چې دا به راتلونکي درسونو کې وایو. دا چې کوم کنسټرکټ ډي ډیلیټ بیا ځم په سپیشل دا هم HTML هم د غریان فارمیټ هم دا کوډ غوندې ساده لیکل راولي پر تغیرات ګوره نه راځي ساده لیکل نه راولي. دا تقریبا بل یو شی دنده پر مخ وړي خاص تغییر نه لري. بیا راځم په سپیشل دا په سپیشل کې دلته پیس لینک ده او دا ډسپلی ده. زه دغه پیس کې چې ده دغه یو ډسپلی چې ده آیکن په شکل سره دا چې کې ده فارمیټ کې دا کار کوي. ورته دا فارمیټ په شکل دی چې کېږي دا اوبجیکټ په شکل اوبجیکټ کې دغه دا ګوره آنسو د چینج آیکن دې کې کلیک کړو دلته موږ تاسو د مختلف آیکن را کړي په کوم آیکن په شکل تاسو ښکاره سي کوټم نه همدغه د اکسل د ورډ پروګرام اخیستی د هغې لینک دلته ما هغه د یو په شکل راوله او ته کوئ نه براوز کې دلته موږ تاسو خپل خوښې آیکن وټاکو زه راځم ورته همدغه آیکن ماته وټاکه دا دې آیکن په شکل کې ښکاره کړه نو دا به شی شي دغه چې دا د یو آیکن په شکل به موږ تاسو ته راسي ګوره په کله هم دا تاسو آیکن په شکل ده کله هم دغه کوم تاسو دغه شارټ دغه چارټ موږ وګورو په دې باندې کو ډبل کلیک کوو کله چې ډبل کلیک کوو نو دا بیا موږ د چې کوي هغه صفحه خلاصوي د اکسل بیا راځو کنټرول سی چې دا په دې اوبجیکټ کوم په دې هم پوه شئ انشاءالله دا چې کوم د یو لکه یو کڅوړه اوسه کڅوړه کلیک کړئ تاسو هغه اوپن کېږي. اوس راځم لینک ته لینک یې کړه لکه چې هلته زه په اکسل پروګرام کې تغییرات راولم نو دلته دې ماته هم تغییرات راشي. زه کلوز کوم نیو هم اخلم اوس
لازم اول ما راشم کنټرول سی دا کاپی کوم د ایکسل نه دا ډیټا دا بل د شیکو په سپیشل کې دا پیست لینک وکړو دا فارمیټ د کومه فارمیټ کې ما دراوله دا ګور راغی اوس که زه لا هغه اصلي ډیټا کې زه تغییر راولم نو دلته هم په اتومات ډول تغییر راځي نو زه دغه ورته هم دغه 100 په ځای دغه 200 په ځای دا 100 ده او دا 200 نه دا 100 ده دا به زه سیف کړم دا ګوره هغه 100 او دا 100 د دې کمنټ څه وظیفه چې پیست لینک او دغه چې ال د اصلي فایل کې چې موږ تاسو تغییرات راولو نو دلته هم تغییرات پکې راځي دې سره تاسو ګورئ موږ تاسو د خط لګوره اندازه لیکل رقم تاسو یا فارمیټ چې کوډ ته د مینوګانو کې دا دلته اپلای کولی شي په دغه آپشن کې دا زه چې کوم ډیلیټ کوم اوس راځم فونټس ته فونټس کې څه شي دي کې فونټس کې چې دي دغه له تاسو آپشن چې دی کې دا تاسو لیکلو ته مختلف ډیزاینونه ورکو مثلا زه اوس تاسو لپاره چې پوه شئ یو پاراګراف لیکم ګوره پاراګراف راغی دا چې شي دا د کې موږ تاسو خطونو مختلف سټایلونه دي لکه موږ تاسو قلمي چې یو رقم خط کو بل رقم خط کو د ورډ پروګرام دا اسانه راکړی دا چې یو خط تاسو په څو رقم دا کولای شئ دا ګوره د شي د یو سټایل سو خط اوس هم دا سټایل نه خو ګوره ته دلته لیکست تاسو تا رقم لیکل راځي تاسو په کې کوم یو لیکل غواړئ هر رقم لیکل تاسو په کې وړي هغه د دې څخه تاسو کولای خو زما جن دا رقم لیکل لاته وکړه نو دا رقم لیکل کوي بل دا دی کې دا موږ کوم سیف کړ بولډ شي دا خط ډیر چینجز پکې نه راولي هرکه تاسو دغه فارمیټ دلته ورکړئ که چې ته بولډ کوئ له هغې فارمیټ څخه دا نور هم لږ تاسو ډبلوي وګوره کلیک کوم دا ډبل کلیک دا څه کېږي نری کېږي بل چې دا ایټالیک څه کې د خط لږ کوږ رنګ یې موږ ته راولي وګوره کلیک کوم نه سیده خط راوله ونه ځینې خلک انګلیسي کې خلک لږ کوږ لږ راولي بل د انډرلاین انډرلاین څه شي کې انډرلاین موږ تاسو چې موږ تاسو یو نفر کتاب راکړي یا کوم راپوري مثلا ته دا تاسو چک کړئ کدی کې کوم ځکه ستونزه وي مثلا هغه ماته په نښه کړه نو دا د دې څخه هم تاسو دا شی کول دا استفاده کولی شئ ورته دغه ډاکومنټ کې څه ستونزه ده دا ته چې کوم انډرلاین کومه یا تاسو کوم مین ټاپک کې هم تاسو هم انډرلاین کولی شئ دا لکه هایلایټر غوندې دا ماته راکړه بیا دغه انډرلاین کې چې تاسو ډیزاین هم غواړئ لکه ځینې خلک کتابچو کې چې خط لیکي که نه یو سټایل غوندې ورته جوړوي خو زه ورته وایم دغه ته سټایل غوندې ورکړه انډرلاین ورکړه خو چې سټایل غوندې ورکړه لږ دې خو ته ورته ورکړم چې تاسو ښه ښکاره شي هغه لږ ته هغه چې پرده پرې راښکته شي نو تاسو نه ښکاري دا به لږ زه زوم کومه تاسو ښه ښکاره شي کوم رقم انډرلاین به کې تاسو غواړئ هغه لاین به کې تاسو ورته وایم چې نه ماته دغه انډرلاین ورکړه ګوره دغه ساده انډرلاین دا ګوره چې لږ ډیزایندار انډرلاین دغه که چې تاسو دغه انډرلاین ته رنګ هم ورکول نو رنګ هم موږ تاسو ورکولی شو انډرلاین ګوره انډرلاین کلر مثلا ورته وایم دغه سور رنګ کلر ورکوه دا کلیک کوم او که چې ته نه مور انډرلاینز کې چې کوم تاسو دې کې تاسو موږ مختلف انډرلاین د دې څخه هم رنګ شان ورکولی شو ډبل سټیج کوته پیرا ولا پیرا هم راوستلی شو هغه موږ تاسو پورې ډیپینډ کوي خو زه ورته بیا
کوچنی کو دلته څه شی وایي دې ته وایي سټرایک تھرو یو ښه باندې خط راول دا رقم ته ګوره چې دغه باندې دا کېدای شي موږ ته ډیلیټ یې کړو یا څه اپشن غوندې موږ ورکړو او که چېرته دا یو کرښه پرې راغله که چېرته موږ تاسو په خط باندې دوه کرښې راوستل غواړو بیا دغه انډرلاین چې دلته به هغه کې ودرېږئ دلته چې باندې کلیک کړه دا ډبل سټیپ ګوره دوه پرې راغلل ګورئ یو دوه دا په نظر تاسو پورې ده ښه بل د دې کې بل دې کې ده سبسکرایب ده او بل دې کې ده سوپرسکرایب دا څه دنده پر مخ وړي که چېرته موږ تاسو کیمیا د نورو کتابو کې هم فکر کړی وي لکه د ځینې عناصر دي د هغو دا نومونه ښکته کړو لکه څوک مو ته اوبه ولیکل نو اوبو فارمول څه شی ده H2O ده اوس دغه ټوسو دا ګوره دا غلط ولیکل شو ځکه چې هغه دغه انډرلاین دی لرې کوم چې نو دغه دوه چې دغه دوه هغه کې هغه په عناصرو هغه کې ښه لیکلي هغه لاندې لیکل کېږي نو دې مثلا که چېرته یو ځای کې لیکم ګوره دومره که نور کلیک کړې بېرته راغټېږي ګوره دا دې هغه څه بل ده سوپرسکرایب لکه موږ تاسو په هغه کې درکړی مثال دلته کس ولیکئ وایي چې د لس په تاوان دی دوه ده نو که دا زه چېرته ولیکم لس خو لیکل کېږي په تاوان دوه چې ولیکې نو دا خو سل دوه راغی دا په تاوان خو دوه نسو که نه نو دا به سلیکټ وکړئ دا رقم ده او دا به کلیک کړئ په تاوان د دوه سو یا که خیال کړئ د ریاضي یې کې خیال کړئ ایکس په تاوان د دوه مثبت وای په تاوان د دوه دا رقم د فرمولو کې تاسو هم یوز کولی شئ لکه زه لیکم ایکس په شش نمبر ده ایکس په تاوان د ایکس مرکب زه لیکم چې کوم ایکس لیکم بیا چې کوم سوپر کلیک کوم ایکس مرکب مثبت وای بیا چې بیا د دې څخه بیرته کاږم وای مربع بیا دا کلیک کوم بیا لیکم دوه ایزیکول دا رقم فرمولې کې شامل کې دغه تاسو موږ دا یوز کولی شو بل د دې کې د خط اندازه ده فونټ سایز چې ده که دا موږ کلیک کړو نو دې څخه موږ تاسو د خط اندازه موږ دا غټه او ډکه کولی شو چې پرنټ کې هم بیا هماغه اندازه دا پرنټ کېږي لکه چې دی ګوره خط غټه او ډکه کولی شو بل د دې څنګه چې دا د دغه ده انکریز فونټ سایز د دغو ډول څخه هم تاسو خط غټه او ډکه کولی شو خو یو شي ته مو فکر وي چې تاسو به وایئ چې دا دلته هم دغه د موږ د فونټ اندازه یې راکړې دلته هم په دې کې موږ تاسو چې شی کوو د دې څخه د وړوکې خط دی اته ده او غټې چې ده دوه اویا ده یعنې دې دوه اویا څخه موږ تاسو غټ کولی نه شو خو دلته چې ده دې کې تاسو موږ څومره چې کلیک کوو دا د لای تنهي ده دوه اویا ګوره سل دوه سل شل دوه سل څلوېښت څومره چې غټولی شئ غټېږي دې کې او دا چې دې کې موږ تاسو کوچنی کوو اوس هغې کې وړوکی شی و اته و دې کې چې دی څو ته راځي ګوره یو نور کوچنی نه راځي چې دا لایټ د انلیمیټډ ده لایټ تنهي څومره چې تاسو غواړئ غټ او وړوکی کولی شئ بل دې کې ده ټکسټ افیکټ چې شی کوي لکه ګوره ټکسټ افیکټ ان پیراګرافي دا خطاطي غوندې ده لکه چې موږ تاسو غواړو چې یو خط موږ ته ښکلی ښکاره شي دا کیبورډ ده دلته موږ یو ډیزاین غوندې ورکوم چې خط موږ تاسو ډېر ښایسته ښکاره شي دا ګوره تاسو هلته ښکاري کوم رقم لیکل غواړئ هغه شکل کې تاسو ته ښکاري ورته ما دا خوښ شو ګوره ډېر ښکلی ډیزاین یې ورکړو بیا په دې کې آوټلاین ده بیا آوټلاین کې څه دی کې موږ رنګ یې بدلو رابدلو ګوره مرج کول د مختلف هغه مو تاسو ورکولی شو دې کې شیډو چې سوري غوندې راولو یک سوره غوندې د ورسره راسي هله تاسو ښه ښکاري هلته دا مختلف شیپونه تاسو ښکلی چې کولی شئ ګوره بل
هم د خط ډیزاین درته بدلوي رابدلوي ګلافز مختلف ډیزاینونه تاسو بیا خپله دا چک کړئ. بل دا راځو دې هغه ته دې ته چې وایي چینج کړئ. چینج کړئ څه معنا؟ دې کې ځینې خطونه چې دي مثال دغه زه غواړم چې دا به ټول سلیکټ کړم دغه ډیلیټ زموږ چې دا چینج کیس ده چینج کیس کې اول څه شی ده سینټنس دا کوم ځای کې موږ پکاري لکه یو دفتر کې موږ تاسو کار کوو کې دې موږ لیکل په وړو کې خطو کړي هغه موږ اوس نه دا ټول په غټ حروف ولیکي په غټو لیکلي موږ ته وړو کې ولیکي یا مثال چې د یو جملې یو سر مثال کله چې موږ تاسو انګلیش کې په ټینسز کې یو جمله موږ تاسو پیل کوو نو هغه اول سر چې شي غټي د مختلف یوزر د لږ د خاطر کې لکه دلته تاسو خو لیدلی شئ ګوره سینټنس څه معنا ګوره تیل د خط شکل یې درته لیکلی ده دا څه شی ده لکه هر وخت چې یو مثال ډاټ موږ ولګو او بله جمله سټارټ شي د هغې اول سر دی چې کوي موږ ته غټوي لکه دا اوس ګوره د تاسو کو زه ښکاره کړم ګوره د ډاټ څخه وروسته حرف وړوکی ده دا ټایم چې نه سینټنس په شکل یې کړه ګوره ټو یې غټ کړه راته دلته چې دا ډاټ و دا هم غټ شو دلته هم ګوره دا هم چې شو غټ شو د هرې جملې سټارټ چې ده حرف یې غټ شو بیا ورته وایم نه چینج کیس ته بیا راځم لوور کیس ټول له مخ نه په واړو حروفو ولیکه که جملې سټارټ وي که اول څه ټول په واړو حروفو یې کړه نو په واړو حروفو یې ګوره ټول چینج کړل ګوره فور ټو ګوره ویني تاسو ښه لیدی شئ بل اپر کیس وړ نه نوم د هغه چې ګوره تاسو ته د شکل همزه ټول غټ حروف باندې لیکل شوي دا چې کلیک کړئ نه مخکې نه په غټو حروفو راځي اړتیا نشته چې دا تاسو پاک کړئ له سره ټیپ کړئ صرف دلته یو کلیک سره ستاسو مکمل هغه په یو هغه نه یو شکل نه بل شکل ته وړي ورته وایم نه کیپیټلایز ایچ ورډ د هر لغت چې شروع کېږي سټارټ کېږي ګوره دلته ښکاره ګوره کیپیټلایز سی په غټ ده بل ایچ وړوکی ده ورډ بیا غټ ده څه کلیک کړئ پې ګوره to make your document اما اول حرف یک څوک دا رقم لیکل دا نه غواړي اړتیا نشته دا ته پاکې دا بیا ټایپ کړئ ستاسو ډېر وخت نیسي نو تاسو دا رقم ته یو کلیک باندې تاسو دا کولی شئ نه اول حرف دا دومره یوز کېږي نه پیدا خو بیا هم دوی اپشن دا ورکړی ده ځکه چې دا بیخي غیر رسمي غوندې راځي چې دا اول حرف یې وړوکی نو ټول غټ وي زه بېرته راځم چې کوم سینټنس اخلم بل چې ده دلته موږ سره څه شی ده ټکس لایټر چې ده لکه موږ تاسو په د راپور شیانو کې هم ځینې موضوعګان وي هغه هایلایټ کوو کله چې موږ هارډ اخلو او کس ته یې ورکوو له دې ځای سره هم موږ تاسو یو شی چا موږ ته اسناد راکړي دي هغه موږ هایلایټ کوو بېرته کس ته لیږو چې دغه باره کې موږ ته تشریح راکړه د ورته د موضوعګانې ما درته هایلایټ کړي دا څه شی دي نو راځو هایلایټر ته هایلایټر کې دلته به تاسو څه شی کوئ اول کلرز انتخاب کړئ کوم کلرز تاسو غواړئ ورته نه دا زیړ ښه کلر ده صحیح ده باندې ډبل کلیک وکړو ډبل کلیک څه هغه لري چې په یو وخت کې مو تاسو کولی شو ډېر ځایونه هایلایټ کړو ورته وایم چې دغه مایک باره کې دا ماته هایلایټ کړه بیا راځم دا پروډیوس ماته هایلایټ کړه دا ډاکومنټس هم ماته هایلایټ کړه نو دا څنګه تاسو هایلایټ کولی شو دلته بیا دې مې ډبل کلیک کړه بېرته ختمیږي دلته بل شی داسې یو موضوع ته فکر وي چې دغه شیډینګ څه معنا شیډینګ کې بیا څه شی ده دې کې د نظر د هایلایټر نه رنګونه کلر ګورې کې کلر کم دي او شیډینګ کې څه ده دې کې کلر ډېر دي د مور کلرز کې هم موږ تاسو هغه دې څخه نور رنګونه هم تاسو سلیکټ کولی شئ هغه په خپل هغه باندې ډیزاین باندې څومره رنګ کمولی زیاتولی هم پکې رنګ موږ تاسو شو دې څخه هم ګوره لکه دغه شین چې زه کوم ورته دغه ماته ډارک یې کړه نو ډېر شین یې کړه تور رنګ یې تور ته یې واړوه هغه تاسو په خپله خوښه بیا کولی شئ خدای ته هم موږ تاسو دې کې بیا دې او د هایلایټر ترمنځ څه توپیر ده چې دا دې کې اول تاسو موږ تاسو چې کوو یو فایل سلیکټ کوو فایل چې سلیکټ کوو چې کوو دلته هم دې ته هم دا زیړ رنګ ورکړه دې ته هم دا سلیکټ کوم دې ته هم ورته زیړ رنګ ورکړه ګوره دا دوه شی څه د شیډینګ څه دا فارمیټ
خو بیا په شیډینګ ته خیال وي شیډینګ چې ده دا هغه ټمپرري ده او فارمیټ چې ده د هغه پرمننټ ده. که چې دا زه دلته راشم کلیر فارمیټ ته کلیر آل فارمیټ کلیک کوم د هغو دا چې کوم سلکټ آل کوم وبخئ دا چې کوم کلیر فارمیټ ګوره شیډینګ پاک سو او دا کوم چې هایلایټر ده هغه چې شی سو هغه پاتې شو. هغه تاسو په یو طریقه دې څخه پاکولی شئ ځکه دا دایمي ده. سلیکټ آل به زه سلیکټ کړم هلته به راشم بېرته همدې ته نو کلر کې چې کېږي دا پاکېږي. فارمیټ خو دا اوس هم څخه بیا هم داسې دی کې زه لږ کوم چې کله چې موږ تاسو وغواړو یو فارمیټینګ شیان موږ تاسو یوز کړي وي رنګ یې سور سو د 100 ایټالیک سو اندازه یې غټه وړوکې کومه 1400 فارمیټ دې کې لکه مختلف تاسو هغه وکړل. دې کې که چېرته زه دا فارمیټ آل کلیک کړم نو چې شی سو مخکې نه فارمیټینګ پاک سو بېرته هغه ساده لیکلي مې بېرته راوستل. همدارنګه دا د خط لیکل چې دي دا به لږ هغه کړمه دا به ولیکم this is power yeah this is anger hard. تاسو خو په پوه شئ دغه دوه زه سلیکټ کوم دی ګور چې شی دی الاین لیفټ چپ خواته ده زه ورته وایم نه دا ما لیکل چې دا منځ دی که ګوره منځ مابین کې د صفحې راغلل. بیا چې زه ورته وایم چې نه دا لیکل چې دی وي رایټ خواته یې که بیخي یې اخواته یې رایټ خواته ویسته ګوره دا دنده لري. بل چې ده دې کې یو موږ تاسو دغې الاین کې ورته دغه هم ورته ولولو چې دغه ګوره انکریز انډینټ او ډیکریز انډینټ دا څه معنا دا هم تقریبا دغه الاینمنټ غوندې دنده پر مخ وړي خو دغه او دې کې لږ توپیر ده. دا چې دا که چېرته موږ ځي منځ باندې کلیک کوم بیخي منځ ما باندې بیایي او که ورته نه لږ دې د صفحې منځ کې سي خو بیخي د صفحې منځ کې نه سي نو د څه شی کوو دا ګوره لږ یې مخ پر مخ وړي انکریز الاینمنټ او که دا زه هغه کومه ډیکریز الاینمنټ بېرته یې ګوره لږ یې یې چې ګوره بیخي لږ یې کوي او دا چې ده او دا فول منځ ته راولي. دغه د الاینمنټ او د دغه الاینمنټ او د دغه ترمنځ چې ده انډینټ ترمنځ دغه توپیر دی چې دا لږ مخکې وي او دا چې ده مکمل یې منځ ته کوي. اوس راځو یې کې موږ تاسو چېرته بولډ ده دغه زه راکوم اوس دا ما پاک کړل دا چې شی کوي دغه انټر کوم بولډ چې کوي بولټ لایبرري دا چې کوي دغه هر یو د پیراګراف هغه ته هر یو ته یو هغه ورکوي نښه ورکوي دا ګورې دا لکه زه اوس لیکمه چې تاسو خو پرې پوه شئ بیخي لیکمه this is Afghanistan افغانستان کې زه لیکمه کابل ننګرهار لوګر دا څه هم تاسو هم لیکلی شئ. غواړم چې دغه دواړه هر یو ته بولټ ورکړم چې کس پرې پوه شي دغه د همدغې برخه ده د افغانستان د موضوع ورکوله دا رقم دا رقم د ښکاره کوم نه دا رقم دغه ورکړه دا رقم ته ورکړي دا رقم ته ورکړه مختلف شی موږ تاسو دې باندې اپلای کولی شو. دغه ته خلي کړي د ډیفاین نیو بولټس که دغه بولټس ته یو هم خو زموږ تاسو خوښ نه سولو نو راځم دلته ما ته نیو بولټس جوړ کړه ورته وایم نیو بولټس دلته سمبول ته به راشئ سمبول ته راشئ دلته وګورئ د خپلې خوښې سمبول وټاکئ چې تاسو کوم یو خوښ ده څوک چې نه دغه شفتله غوندې ما ته هغه کړه پیری والا دا زه کلیک کوم بیا کلیک کوم ګوره دلته راغلله هغه نظر ستاسو پورې چې تاسو کوم رقم شوق لرئ یا کوم رقم ته ستاسو هلته مدیران خوښوي رئیسان خوښوي نو هغه تاسو د دې ځای څخه کولی شئ. بیا زه ورته وایم چې نه ما ته
دا بولرز راوله دلته نور ډیزاینونه هم دي تاسو دا بولرز سمبولونه شین چې تاسو رقم سمبول په کار وي نو دې څخه راوستلی شئ بل د دې کې پکچر کې چې تاسو سره عکس وي او غواړئ هغه عکس هم دلته راولئ نو دلته تاسو هغه خپل عکس د بولرز په شکل دلته راوستلی شئ دیگه گویم چې عکس ما سره شته کنه پکچر بدبختانه ما سره عکس نشته کنه تاسو کولی شئ عکس هم راولئ بل فونټس چې کېږي کې تاسو دغه بولرز سره دې اندازه غټو وړوکې کولی شئ چې نه دومره غټه هغه وړوکې ده که نه ورته نه غټې که ګوره دا رقم ته د هغه د انډرلاین هم ورکه کلر هم ورکه ورته کلر ورکه سور چې ښه معلوم شي فونټ سایز سره کوم دا سایز سره کوم هغه ستاسو په ډیپینډ زه دا کلیک کوم کلیک اوکې دا وګوره هم دې اندازه بولرز اندازه غټه شو هم دې انډرلاین راغی نظر تاسو پوره کې تاسو رقم دا ډیزاین جوړولای شئ بل په دې کې دا نمبرینګ هم شي کې دا هم لکه ځین لکه مخکې مې تاسو دا ټول شي کوم کلیئر فارمیټ نمبرینګ مثال لیکم افغانستان دغه نمبر وکوم چې دا یو نمبر سو دغه مزه افغانستان کې اوس نمبر ورکو ګورئ چې کلیک کوم کابل همدارنګه کلیک کوم ننګرهار همدارنګه لوګر اوس کابل چې دا خو د افغانستان برخه ده که نه زه ورته وایم چې نه او د داسې ډول نمبر ټول بېل یې موږ ته راوستی ده دا خو بل هېواد نه ده که نه دا خو د هغه پورې ده تاسو کولی شئ کیبورډ کې هم دا ټیپ بټن چې هغه پریس کوئ نو دا چې کېږي د افغانستان هغه لاندې راځي د افغانستان نوم لاندې راځي چې دا د کابل دغه ده مثال د کابل کې د لیکمه ولسوالۍ چې پکې لیکي دا ولسوالۍ به د کابل برخه ده بیا دلته چې کولی شئ ټیپ باندې مخکې کا چې دا ولسوالۍ چې د کابل ده مثال لیکمه باګرامي نو دا تاسو مختلف کولی شئ بیا انټر کوم چې دا مثال زه غواړم نه زه نور باګرامي نه لیکم دا خلاص تو که چې زه بیا مثال بل ولیکم دا خو باګرامي هغې کې راځي تاسو یو کار څه شی کولی شئ دا چې کوئ شیف سره به د کیبورډ کې د ټیپ بټن ووهئ نو څه کېږي ګوره کابل ته راځي نه ورته بل هېواد لیکم بیا یې ووهه شیفټ پلس ټیپ دلته راغی دا ولیکه مثال کابل په ځای مثلا کابل هغه لیکي ولیکه یا انډیا دا انډیا څخه هم تاسو مختلف نومونه تاسو بیا ولیکئ ولایتونو د نورو ولایتونو څخه دا دغه دنده پرمخ وړي که زه ورته وایم مثلا دغه دې ځای څخه هم دغه کار کولی شو د کیبورډ له مرستې نه او دلته څه کوو دلته دغه خیر کې دغه ګور چینج لیست لوکیشن دا چې دا دغه فعالیږي اوس نمبر بیا ورکوم دی د کابل ده دا بیا څه سو نمبر سو اوس به دغه آپشن د شوي فالسه وي چینج دلته دغه کابل چې دا کابل دا دی ګوره چینج دا ورته دا د افغانستان یوه برخه ده ګوره مخکې سو دا څنګه دغه څخه چې کوئ چینج اوس
پوزیشن مخکې وروسته کولی شئ. مثال هغې نور هم اخوا کوله خوا تاسو کولی شئ دا بیا نه ده ورراغی بیا کنټرول زیډ وکړئ دلته راسه او په دغه څخه هم د په اتوما ډول موږ تاسو نمبرینګ ورکولی شو. ای راغی بي راغی دا څه شی کوي هغه کمانډ देखिए हेडिंग दाखिल बखुल तसु मखतूर सकोर हेडिंग हम वर्क से परेशान तसु डिजाइन देखिए जोड़ा वाली से हम कौन दा टूल चेक कम डिलीट कम बोल दिए केदा जस्टिफाई जस्टिफाई मैंने तसु क्लिक करूँ जस्टिफाई किसी शे गई دا لیکل چې دی موږ تاسو دا خلک کړي مخکې وروسته دي که نه دغه ګوره چې کوي په یو لین کې برابروي بیا کنټرول زیډ وکړم چې دغه لیکل تاسو ته ښکاري دا خلک دا ګوره دا مخکې وروسته دي زه یا دا ټول د غواړم چې دا ټول یو رقم د لیکل راسي دغه دې خو خو صحیح ده په یو ردیف کې وګوره مخکې وروسته نه دي خو دلته وګوره مخکې وروسته دي دا جسټیفای کوم ورته وایم دا چې کومه ده ټول یو رقم دی راسي زه کلیک کوم ټول په یو اندازه لیکل راغله هم دې خو نه ګوره په ردیف سولو هم اخوانه په ردیف سولو او د جسټیفای دنده یا ورسره لاګم چې کلیک کما یو خاطر راولا لیکل ګوره تاسو خپل هغه ښکاري اثر سپیس پکې راولا ګوره هر لغت مینس کې سپیس ډیر کړ جسټیفای های او چتواله مسم د اکو مثال میډیم ته راکړه مختلف ډیزاین تاسو دې کې جوړول شي د خطونو بل دې کې لاین سپیسینګ چې شي کو دغه لینو ترمنځ چې دا کومه فاصله چې دغه موږ ته اندای کده دا اوس کو تاسو کوی څه کنټرول زیټ وهم چې دا غدي لیکل تر راسي دا ګوره فاصله دی هغه موږ د فاصله خې ګوره غټي وړږي کوي لاین سپیسینګ دا ګوره لاین سپیسینګ دا او می ټول دا ګوره دنه د شکی غټو وړي کوي زه ورته وایم دغه هغه چې ما ټاکلی ده دغه paragraph ګوره add spacing before paragraph د بغیر څخه مخکې دغه څخه پاسني هغه څخه ډېر سپیس ورکړه دا راښکته که نور هم فاصله ورکوي او که ووایم دغې نه مثال دغه دې نه لاندې څخه پورته کړه بیا دغه ریموو لاندې څخه ګوره سپیس یې بیخي ختم شو paragraph خو بېل ده خو بیخي ګوره چې کړه ختم یې زه دغه هم کوم ګوره ښه چې ښه پرې پوه شي ګوره دلته څومره سپیس ده زه ورته وایم ریموو سپیسینګ چې کلیک کړم ګوره سپیس یې بیخي ختم کړ بل راځو دا خو مو لوسته بل د دې کې بارډر چې کې تاسو خپل هغه ته مختلف بارډر شیان ورکوو دا کلیک کوم اعظم بارډر ته بارډر رقم بارډر ورکا دا رقم بارډر ورکا دا رقم ته ورکا دا رقم هر یو ته بیل مختلف بارډر شیپونه دلته ٹھیک ہے دلته هوریزونټل لاین څه معنا هوریزونټل لاین هم تاسو کولی شئ لکه زه غواړم دغه کلیک کړم دغه د بیل ټاپک دا او هغه بیل ټاپک دا موږ سپریټ کوو چې سپریټ یې کړم دې باندې کلیک کړم هوریزونټل لاین ګوره یو کرښه باندې راوستله دغه کرښه هم یو شارټکټ کې باندې هم تاسو کولی شئ چې زیډ دا ډیلیټ وم درې ځلې به منفي نښه ووهئ یو دوه درې خو جسته هم انټر کړئ نو اتومات شی کېږي بارډر راځي ګوره پورته یو بیل شو دا بیل شو دا بیل موضوع ده او دا بیل موضوع ده څه شی و لکه زه غواړم دا هم دا رقم ده کومه شارټکټ کې یو دوه درې پرې ماینس ووهه او بیا دا انټر ووهه چې انټر ووهه کیبورډ څخه ډایرکټ شی کېږي تاسو ته یو بارډر راځي دا کنټرول زیډ ډیلیټ وم بیرته نو دا چې کو یو موضوع چې موږ تاسو غواړو ډیوایډ کړو نو هغه موږ دې څخه هم کولی شو
او د هوريزونټل لاین څخه هم کولی شو. دې کې دا بیا ډرا ټیبل تاسو مو وروسته لوري ښودل دا اوس چې اوس راغی په دې باندې کلیک کوم تاسو به یو ټیبل ډرا کړو. نو دا څه یو ټیبل ډرا کوم چې دا په راتلونکي کې زموږ تاسو موضوع د خدا به وروسته وکړو. نیم نیم فادر نیم دا څه کوم دغه بیا اپشن چې دا تاسو به موږ تاسو به وروسته ولولو او بس لپاره خو زه تاسو موضوع نه ده دا به د جاهل د اپشن دلته هم ورکړی دا موږ تاسو دا چیک کو ډیلیټ وکړو چې دا په راتلونکو درسونو کې تکرار ځکه دا ځان د غټه موضوع ده چې تاسو د خپل درس پاتې کیږي. بل راځو ټیکسټ ډایرکشن دا خو اوس انګلیسي لیکل او چې موږ تاسو پښتو لیکل وغواړو دا ګورئ موږ تاسو لیکل کوو چې کوم خانه کېږي ګس خانه شروع کېږي. زه غواړم پښتو لیکل مفید خانه شروع کړو که نه زه غواړم چې ما په چې پښتو لیکل زه اوس وکړم که چېرته زه اوس Alt plus Shift کلیک کوم زه دلته ګوره راځي زه افغان یم دا ګوره دلته راغی. دا یو طریقه موږ تاسو کولی شو مخکې وروسته دې کولی دې ځای څخه هم کولی شو. زه ورته وایم چې نه هر وخت یې ما ته لیکل وسي خو باندې یو سایډ کې دې سي که زه انګلیسي هم دلته کوم باندې دې سي نو دلته چې موږ لیکو راځم text right یا دا لیکل ورته ما ټول ماته ښه خواته راوړه. ګوره لیکل ټول یې خواته راغلل. زه دغه اپشن چې دی رائټ ټو لیفټ ده چې خواته لیکل راوسته ښې خواته راوله دا د پښتو دغه شیان لیکلو کې دا چیکینګ او انګلیسي کې متاسه په در کړي دا ډول اپشن یې اوس بېرته زه انګلیسي ته واړو. بل دا چې دا سورټ چې شی کوو موږ ته ځینې فعلونه دي هغه چې دي موږ دا سورټ کوي. ولیکم بال banana شو grapes درج مختلفون مثال لیکم کیوت یا کیوت لیکم کارت لیکم مختلف هغه دي. زه غواړم دا سوټ کې ماته ګورم دا خو هلته د بیدل د غواړم په ماته سوټ کړه سوټ چې کومه ascending and descending په چې شي ته زه ascending باندې راکړه ascending باندې چې کا لکه اول A B C ترتیب باندې راکړه ګوره اس په ترتیب کې ګوره A په لالته بوت بنانا B B په سیده نو C دا کنه بیا G دا لکه دا په اول حروف بیاړي زه ته دې ته راکړه کومه دا چې کا descending یې کړه ګریف پورته زی او د A په شان چې دا اعلان خونه په ترتیب ماته راواله. بل دغه بل اپشن چې دا دومره تاسو موږ یوز کوم نه یا راتب خو بیا هم دا شی سره راغلی ده دا چې کوم کنټرول آل دا څه معنی شو های د چیرته چې ته موږ انټر ویلی ده هغه موږ ته په نښه کړه دا څه کلیک کوم ګوره چیرته چې پاراګراف خلاص شوی ده انټر ویل شوی لاندې راښکته شوی ده نو هغه ټول موږ ته دا چې کوي سلیکټ کوي. بل د په دې کې بل په دې کې دا سټایل چې شي دې ته موږ مثال دې فرض کړه دا چې شی ده د افغانستان موضوع ده دا ګورکل سی کې خیر کړی امریکا نه افغانستان مثلا دا فرض کړه دې ننګرهار ولایت باره کې موضوع ده بیا دا کوم تاسو فرض کړئ چې دا کابل باره کې ده
اوس که چېرته دا رقم موږ ساده لیکل وکړو دا موږ ته ښه لیکل وکړو ډېر بې ډیزاینه ونه ښکاري خاص هغه یې نشته ده مزه یې نشته ده نو راځم دا سلیکټ کوم راځم سټایل ته راځم سټایل ته چې راغلی نو دلته به زه پرې کلیک کړم ټایټل ګوره هم یې هغه ښه کړو هم یې غټ کړو همدارنګه منیګرا ته زه راځم منیګرا خو ټایټل یې موږ نه ځکه ټایټل خو موږ افغانستان ده دا شی کوم زه زه به واخلم هیډینګ ځکه چې عنوان ده که نه زه به واخلم هیډینګ 1 ګوره یو سټایل یې ورکړو اوس څومره ښه ښکارېږي هغې نه دا به د کابل بې د ټاپک د افغانستان باره کې ته به ورکړم هیډینګ 2 ګوره دې کې تاسو موږ هیډینګ شیان ورته کولی شو چې مثال بیا دغه موږ تاسو کلیپس کولی هم چې ګوره سر ټایم دا ګوره هیډینګ ده که نه ته د ننګرا موضوع ماته مخ ښکاره کوه ننګرا نوم دې راشي زه کابل موضوع ګورم ښکته کړو چې د هیډینګ چې څه ټول پټ سولو کابل هم زه ورته ګوره کابل سنان موضوع دې ماته نور نه ښکاري تا نه وایي چې کابل نوم دې راشي دا درکوم تاسو موږ تاسو دا ډېر سهولت موږ ته راولي دې کې نور خاص څه شی نشته دي هیډینګ دا کریټ سټایل خپله جوړوو فارمیټ دا دا رقم سټایل موږ تاسو خپله شیان جوړولی شو دې کې زه کلیک کوم دې باندې نو دا سټایل 1 ده که نه ته موډیفای کومه ده دې کې چې کوم داسې دغه څخه ورته سټایل 1 ته مختلف رنګ شیان اخیستلی سو هیډینګ یې اخیستی سو دا ډېر خاص هغه نه ده دلته رنګ ورته چینج کړئ چې هر وخت دا سټایل ته راولم د دې په سور رنګ راسي دا سټایل مې ګوره کابل رنګ یې خیال کړی ده ګوره سور کړو ګوره د دې زه هم فارمیټ شیان هم نور په ورته بدلولی را بدلولی شئ دا زه اوکې کومه اوکې دا وګوره سټایل و که نه دلته راغی سټایل باندې سټایل 1 هغه نه تاسو د خپل یو فارمیټ تاسو خپل لیکل دلته تاسو جوړولی شئ د دې څخه چې په دې دلته باندې کلیک یې د کریټ سټایل باندې لیکل به دا رقم دی هغې لیکل رنګ یې دا رقم دی چې هر وخت تاسو سلیکټ کړئ اول ته کلیک کړئ نو په یو کلیک باندې تاسو یو وخت تاسو یو وخت زحمت تاسو وکاږئ په دې باندې ښه فکر پرې وکړئ ښه فونټ ورته وټاکئ بیا تاسو دلته شکل هم کریټ کړو نو هر وخت تاسو دغه یوز کیس صرف یو کلیک پرې کوئ نو تاسو هغه مکمل لیکل چې ده د هغې سټایل په ډیزاین باندې راولي بل دې کې چې ده ایډیټینګ ده ایډیټینګ کې چې ده فایند او پلیس ده یا فایند کې چې لږ د پیراګراف د نور هم ډېر ومه دا به ډیلیټ کړم دا هم زه ډیلیټ کړم دا پیراګراف ډېر چې تاسو به ښه پرې پوه شو دا څو پیجه شول هغه څلوېښت هغې پیراګراف باندې ولیکو نو اوس موږ تاسو څو پیجه څه شی شول راغلله دلته لیکمه ګوټو پنځه پیجه شول چې یو سره پیج ته راغلم ګوره تاسو پیج ښکارېدی لاندې ګوره پیج نمبر کې مثال زه لیکمه کابل چې موږ تاسو پرې ښه پرې پوه شو مثلا زه لیکمه ننګرهار اوس زه راځم فاینډس ته فاینډس چې ایډیټ ته راځم اول دې مې کومه ساده فاینډس پیدا کوم دلته څه شی کوو دلته دې څخه موږ تاسو هغه پیدا کوو زه ګوره خبرې لیکم ورته لیکم کابل دا څنګه سرچ باندې کلیک کوم ګوره په ریزلټ کې څه شی کوي ریزلټ کې ماته ښایي چې کابل څخه مخکې کومه د موضوع استعمال شوې ده که نه ګوره مخکې عبارت یې موږ ته ښایي دلته ریزلټ کې پیج کې څه شی کوي دې کې موږ ته پیج نمبر ښایي چې دغه کابل چې ده په کوم پیج کې ده ګوره 4م پیج کې ده همدارنګه دې زه کلیک کوم ورته لیکم ننګرهار ماته پیدا کړه پکې ننګرهار سم زه کلیک کوم ګوره ماته پیج ښایي ننګرهار په څوم پیج کې ده په 3م پیج کې دا کوم سرچ کړی ده 3م پیج کې دغه ننګرهار نوم راغلی ده که ریزلټ یې زه وګورم ننګرهار څخه مخکې دلته ګوره موږ د پیراګراف ښایي چې دغه ګوره لیکل شوي دلته ګوره راغلي دي نو دا چې څه کوي دا دنده پر مخ وړي بل دې کې نو خاص شی نشته دي دې کې
دې ځای څخه ګور د دې ځای څخه هم موږ تاسو دا پیدا کولی شو نور آپشن یې اډوانس ده که تاسو ووځئ او که زه ورته یو دغه آپشن ته هم فکر کړي دلته خو ورته ویلې کابل کابل خو راغی ګوره موږ ته په نښه کړې نه ده دې صفحه کې ماته په نښه کړه کلیک کوم ګوره کابل یې په نښه کړه دغه آپشن څخه هم تاسو به دا پیدا کولی شو او زه ورته نه دغه څخه دلته هم دوه ځای دي دلته ګوره د کلیک یې ګوره دلته هم اډوانس ویډیو هلته هم اډوانس ویډیو دا زه کلیک کوم زه به کلوز کړم اوس راځو اډوانس فیلډ اډوانس فیلډ کې څه اډوانس فیلډ چې دا موږ ته ډېر ښه سهولیت موږ ته راوستی دی اډوانس فیلډ کې دی که زه اوس کلیک کوم ورته ننګرهار هم ماته پیدا کړه هم هایلایټ یې کړه لیک مې ننګرهار ګوره پیدا یې هم کړه او چې شی کړه هایلایټ یې هم کړه راته څومره اسانه یو نوم ده هم ماته هایلایټ یې کړه هم ماته فایده یې کړه نو دا چې دا د آفیس 2020 کې دغه فیچر چې دا نوی راغلی ده چې دې تاسو په اسانۍ سره پیدا کولی شئ بیا ورته وایم ماته چې پیدا کړه کابل یو خل دلته کې چې کړي هایلایټ کلیر هایلایټ او د هایلایټ بیا ورته وایم کابل پیدا کړو او هایلایټ یې کړه هایلایټ یې کړه ورته وایم نه مې پیدا هایلایټ بېرته پاک کړه ګوره دې څخه هم موږ پیدا کولی شو هغې څخه هم موږ تاسو دا پیدا کولی شو بل دې کې چې دا مور آپشن ده مور آپشن کې چې دا دې کې لکه یو حرف ته تاسو مثال په هغه لیکلی ده په غټو باندې هغه دا موږ ته بیا نه پیدا کړي که دا زه میچ کلیک کړم ماچ اوس زه ولیکم کابل اول حرف وړوکی لیکم کې ای بی کابل دا چې کوم ته نه پیدا کړي دا کلو ودا نو ریزل ځکه چې میچ کیس په همدغه کوم کیس کې چې ما درکړی په همدغه کیس کې راته پیدا کړه دا فاین هول ور هول ما څه زه مخکې ګوره خلک لیکي چې کې ای بي مو لیکم موږ ته پیدا کوو زه اوس راغلی اول دی نه کلیک کوم لرې کومه زه لیکم کې ای ګوره کابل موږ ته پیدا کوو کې په کابل زه ورته نه ما ته پوره نوم ولیکه که چې د کابل پوره نوم دې ونه لیکو لکه سپیلنګ دې هم پکې غلط کړي بیا چې کې نه پیدا کوي ای بي یو ال کابل ای لیکي دغه کوم ګوره پیدا نه کړو بیا چې دا ای پاک کما ته پوره کابل ماته پیدا کړ نو بیا چې کې موږ ته پیدا کوي بل دې کې دا ساوند لایک هم ساوند لایک چې دا زه دې کې لیکم کوډ یا لیکم کټ بیا راځم I think وخيرا تكليك لازم find advanced sound line سشر sound مثلا دغه ما ته پیدا کړه خو چې د حرف دغه ونی طرف السوي د دې کما کوډ دا کوډ راغله ګوره کوډ پیدا کړه ما ته بل کوډ پیدا کړ اوس بیا کې ولا کټ هم پیدا کړي ځکه چې د چې شه دا چې د پاراګراف ډیر د کوډ کټ ګوره کټ هم لکه څه کارډ کوډ سیده رقم د کسې د پرونانسیشن هم ولري موږ ته پیدا کړه بل دې کې find all words form دا په انګلیسي ژبه کې دی کې نو ژبه کې دا خاص نه استعمالي کېږي دې کما بای بل جمله کې لیکو بای بورد بل بای دا خو انګلیسي ژبه ده کنه انګلیسي ژبه کې دوه تاسو پیږي چې دا ویډیوز کېږي ځکه چې دا مطلب چې دا حرف چې د بایینګ یا ګوره د لیکم ده اوس ورته وایم ماته چې پیدا کړه بای
یا بورډ ګیم پیدا کړ بای ګیم پیدا کړ نو د څه شي ګیم ته دا موږ یو حالکه لغات مثال لغات د adjective ده د adjective د پاس فورم چې دا یې موږ پیدا کوي ځکه چې دا چې دغه حق باره کې پیدا کړه او بل په دې کې چې دا دغه ویلکار چې دا دغه چې دا اوس راځو دی هغه ته مې دا پریفکس او غونډه ده مختار لکه موږ تاسو پښتو کې مختار او ورستاړه ورته ویلې اوس کې چې ته مثلا د مزه کلیک کما دا چې دا اوس کې چې زه اولی حرفونه حرفونه مثلا دې ته ورته ول پیدا کړه ورته نو می پیدا کړ زه اوس لیکم بای مولیک نو چې کې متا بای پیدا کیږي بای نور هغه پیدا کوي او که چیرته د اولی حرف څخه یو حرف بل شي مثلا زه لیکم ای لکه دا پریفکس څخه مختار نه چې نور نه پیدا کوي ماته مومنت همدا رقم دا پریفکس دا پریفکس کې موږ ته شي کو مثال د لیکم ور جی ایچ ټی بورډ دا دا دوړه ځای کلیک لري کما ګوره پیدا کړو که چېرته دې څخه وروسته لکه دا وروستاړه ده که نه مثال زه ای اضافه کړم یا بل حرف په ډېره بښنې سره که چېرته که زه اضافه کړم نو دا نور چې کې ماته نور نه پیدا کوي we are finishing searching the document no result چکی ګنې پیدا کوي بل په دې کې چې دا اګنور پنکچویشن کریکټر لکه یو مثلا ما دغه انسان لیکلی ده لیکم مثلا ما ډاټ پکې راغلی ده افغانستان یو حالت ده کنه خودور دې ماته پیدا کړ یو دې نو خیر ده که هر کوم کسي ماته پیدا کړ افغانستان نو صحیح لیکم بدل ده چې غلط لیکل شوی هست په مختلف کې هم ماته شي پیدا ګوره اتومات پیدا کړ په دې اګنور وایټ سپیس کریکټرز که چیرته دې کې سپیس هم راغلی هم ماته پیدا کړه پروا نه کوي پیدا یې کړه دا رقم د کلیکل شوی وي پیدا یې کړه دې نه کلیک کوم لیکم افغانستان ګور سپیس مې ورکړ اعظم find the advanced point لیکم افغانستان دا د کلیک کوم لري کوم دا لري کوم اګنور څنګه چې find next کوم ګوره او انسان اتومات پیدا یې کړه بل په دې کې چې دا فارمیټ کې دلته کې خلک یې که چېرته دا خو انګلیسي که چېرته موږ پښتو غواړو پښتو پیدا کړو پښتو کې چې موږ د ژبې هم چینج کړو نو موږ ته دا نه پیدا کېږي دا به موږ بل نور آپشنو څخه باید پیدا کړو لکه زه اوس لیکم پښتو کې به ولیکم زه حضور دغه افغان کلمه ماته پیدا کړي ورونه داسې هڅه کوي خو پیدا کولی نه شي ښه زه راځم بیا دلته اډوانس وی فایند ته دلته چې راسې ګوره ښه اول زه دا ریسرچ کوم څنګه ورته وایم افغان ماته پیدا کړه پښتو ژبې ته اړوم ګوره بیا ورونه دې سرچ کوي افغان ګوره پیدا یې کړه ماته دې د چې کې paragraph ته به لاړ شم دلته به ورته او مخکې به paragraph ته لاړم دلته به راسي ته language کې ولته شی ورکوي دلته به ورکوي پښتو هغه کلیک کوي اوکې ام کو اوس به ولیکئ افغان څنګه کلیک کړو ګوره راځي که چېرته دلته دغه ژبې موږ توپیر کړو ګوره
سره دلته زما بیرته انګلیش ته وچې ګوره افغان ګوره افغان نه پیدا کړي ګوره نو تاسو به اول چې کله وخت چې غواړئ پښتو ستاسو پښتو راپور شت چا راوړو نو دلته راشئ فارمیټ ته فایند کې فارمیټ کې لنګویج مې چې کله تاسو وټاکو دلته به ورته وټاکئ به سرچ وکړئ پښتو ما تېر پښتو کلیک کړم مخکې ځکه اول ځل مې په همدې پیدا کړو زه کلیک کوم د ګوره پښتو پیدا کړو یو د مونږ نه مخکې پاتې سوی و فایند ان دې کې ګوره کڼه سلیکشن ده او مین ډاکومنټ څه معنا زه دې کې مثال زه غواړم سلیکشن زه غواړم دومره ځي کې خیال مثال کوي سل صفحو کې زه نه غواړم زه وایم چې نه ما ته دې د مالک ځای انتخاب کړو تاسو به ډېر ځای وټاکئ زه وایم چې دغه کې دې ما ته څه شی شي زه ورته وایم دا کرنټ سلیکشن چې ده دا کوم چې ما ټاکلی دغه کې ما ته پیدا کړه څه شی پیدا کړو طریقه ما انګلیسي کې ته وایي شیفټ کول لازم لکه دغه فکر وکړه دا کان فورن دا کان دې پیدا کړه کمپلیکس فارمیټ پښتو ختمه شوه او د پښتو د رښتیا دا انګلیش کو انګلیش ګوره انګلیش به دا وغوښتو مثلا زه ورته لیکم دا دغه کې کان پیدا کړه لکه ستاسو ډېر زیات اغېز دا چې کرنټ سلیکشن دغه څه دا ګوره موجوده سلیکشن کې چې دا ما دا کان پیدا ګوره نورو کې نه پیدا کوي کان زه کلیک کوم دا چې کې همدغه موجوده کې پیدا کوي او که نه زه ورته ووایم چې د فایند ان کې ورته مین ډاکومنټ ګوره مین ډاکومنټ او د فایند ایکس دا لکه هول ډاکومنټ پیدا کړه کوم څومره ځلې تکرار شوې ده ګوره we found 40% item matching this criteria موږ یې څلوېښت باندې کم پیدا کړل که چېرته دا څلوېښت وړه زه ورته وایم هایلایټ یې کړه ځکه چې دا ټول مونږ ته ګوره ټول یې مونږ ته سلیکټ کړل دغه خوبیانې لري دغه د کلیر آل یې کړي بېرته بل دې کې دا د دې څخه هم موږ داسې ریپلیس او ګوټو ته تللی شو او د دې څخه هم دلته ګوره هم تېر شته دي او که ورته وایي چې نه ایډیټینګ ته لاړ شته دلته ګوره فایند او کلیر ټول هغه ځای ریپلیس دي دلته اوس ورته وایم زه ریپلیس کوم کن چې هر چېرته راغلی دا د هغه هولډ باندې واړوه ریپلیس یې کړه ریپلیس وګوره یو دانه بدلي او که ورته ټول واړوه ټول یې وري چینج کړي یس ټول یې ریپلیس کړل څو نهه دېرش دانې ور ټولې چې ریپلیس شو ریپلیسمنټ شو بل د ګوټو څه معنا ګوټو کې داسې موږ تاسو سره اتیا پیجه مثال سلیکشن وي کرښې ته موږ تاسو بیا یې هغه د کوم چېرته کمنټس یا راکړل شوی نه راکړل شوی دلته ورته به کمنټس لیکئ دلته بیا ورته هغه دلته ما تاسو کمنټ نشته دا ورته لیکم دا بک مارک دا شیان فوټ نوټ او نوټ دا تاسو موږ وروسته لولو بیا له سره بیا د ګوګل زرم پیج ده زه اوس په څوم پیج کې یم زه اوس وایم په پنځه څلورم پیج کې ولاړ ورته ما دویم پیج ته ویسته ګوټو مې کړه ګوره د تاسو ښه دویم پیج ته راوستم ورته وایم نه بېرته ورته وایم پنځم پیج ته ویسته اخري پیج ته دا چې زه دغه د ښکته پورته کوم همدې ستونزه لري کوم اتومات که سپاچې ډېر موږ ته وخت ډېر نیسي زموږ وخت بچت کوي ګوره اتومات دلته راغی لاین کې هم دا رقم ورته وایم چې ورته وایم ما بېرته لسم لاین کرښې ته ویسته ګوره اول کرښې ته مونږ ستا پیدا کړې ګوره دا و د ګوډو دنده بل چې دا دی کې سلیکشن سلیکټ څه شی کوي سلیکټ آل چې دا موږ د ټول سلیکټ کوي ګوره ټول هغه خط موږ سلیکټ کوي لکه موږ چې کنټرول ای باندې هم دا کولی شو بل دی کې سلیکشن کې دا اوبجیکټ اوبجیکټ چې دا بیا موږ اول اوبجیکټ پکې هغه راولو زه اوس اوبجیکټ اضافه کوم انسرټ ته ځو انسرټ کې شیپ کې دا دغه د یو شیپ څو د همدا رقم ده ګرمین د زوم ورته بل رقم هم شیپ یو نه اضافه کوم چې
په پوه شو موږ تاسو بیرته زما هوم ټیب ته هوم ټیب کې دلته ورته راوایم ریپلیس دا چې سلیکټ object ما ته وټاکه یعنې خطونه پرېږده ما چې object وټاکه دا سلیکشن څه ته ګټه لري یو خو موږ تاسو دې ځای هم سلیکټ کړی او بل په خپله هم موږ تاسو دې ځای سره هم سلیکټ کولی شو خو دا چې دا بیا دا ښکته پورته کولو کې ستونزه وي موږ تاسو ته خط دی خو ګډوډ کېږي نو دا شی کوي موږ ته خط چې کوي ګډوډ کوي نه سلیکټ بل چې کلیک کوو موږ تاسو ګوره هایډ یې کې وی خیر ته ګوره ورکې کړ ښکاره یې کړ دارکن دا بل هم دا رقم کولی شو ورکې کړه هایډ یې کړه hide all show all ټول نو ته ښیي نو دا په سلیکشن برخه کې دی select pen کوم دا select pen option دی دا د موږ تاسو د نن ورځې د هوم مینو ټیب راتلونکي درس کې بل خیر سره موږ تاسو انسرټ مینو ومومي ومن الله توفیق خدای الله پاک مو سپارمه